ملک کې خلکو قرآن باندې او داس ماتي وکړل چې هغه ته لاس وانچو خو ملا زما عزتمندو بې وسه دی ملا بې وسه دی ملا بې څو کرے ملا بې اثري دی زما عزتمندو چې ملا یوه خبره وکړله او زه وایم زما عزتمندو د دې ملا قصور سره ستا د اسلامیه کالج جینکۍ راووتلې د خپلو استادانو خلاف د هراسمنټ دپاره چغې والې ټوله دنیا سي کړله چې دغه خویندو چغې والې چې زموږ په کالجونو یونیورسټو کې زموږ استادان زموږ نه غلطې مطالبې کوي زما د اسپتال نرسې راووتلې د پېښور په ځمکه کې زما عزتمندو ټولو دنیا سي کړلې چا ورته لاس واچو زما عزتمندو دغه خلکو ته چا لاس واچو چا لاس نه دی اچولی خو ملا مظلوم دی یاد ساتئ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمائی نبی علیہ الصلاۃ والسلام زمان بارکم زما عزتمندو داسې خلقم شته زما عزتمندو اللہ اکبر زما عزتمندو نبی علیہ السلام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمائی نبی علیہ الصلاۃ والسلام خوب کې رالا زیدان سره د لاس سونی علما جهنم ته بوتلما په جهنم کې څه خلق راته وښودل چې د هغوی مخونه د خنزیرانو او هغوی په اور کې سوځېدلي زما عزتمندو د هغوی خوراک نوونه او پیپونه وی نبی علیہ السلام نه ما تپوس کو اې د الله محبوبه دا څوک دي وی نبی علیہ السلام راته وفرمیل چې دا هغه خلق دي چې د علماو بې عزتي کوي علماو ته سپک ګوري زما عزتمندو مسلمانانو په دې ملک کې چې ارزانه ده د ملا وینه ارزانه ده په دې ملک کې چې ارزانه ده د قرآن د طالب علم وینه ارزانه ده دا هغه ملا وینه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي النظر الى وجه العالم عبادة د عالم مخ ته کتل عبادت دی دا هغه ملا وینه ارزانه ده چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي من دعا عالما چا چې د عالم د ملاقات لاړې فکأنما زارني گویا چې دا سړی زما ملاقات لرالی نبی تاسو د زما سره ملاقات وکړو نبی علیہ السلام فرمایي چې چا د عالم سره مصافحه وکړه گویا چې د ما سره مصافحه وکړله نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي څوک چې د عالم په مجلس کې ناسته وکړي گویا چې د زما په مجلس کې ناسته وکړله زما عزتمندو د دغې ملا وینه ډېره ارزانه ده په دې ملک کې په دې ملک کې دغه ملا بې عزتي ډېره ارزانه ده په سوشل میډیا باندې زما عزتمندو تاسو وګورئ زما د شیوخو د سپینګرو علماو خلک بې عزتۍ کوي زما عزتمندو نوجوان هم کوي امین هم کوي انپړ هم کوي لیکا پړ هم کوي زما عزتمندو هر طرف ته نن د ملا وینه ارزانه ده د مجموع الزوائد روایت دی زما عزتمندو چې کله په کوم ځای کې یو ناحقه باندې څوک عالم قتل کي الله جل شانه غصه تر هغې نه سړېږي تر څو پورې چې د دغې خلکو نه د دې یو عالم په بدله کې شپږ خلک قتل نه کړي شپږ نن زما عزتمندو دا ملک چې د بربادۍ طرف ته روان دی دا زما عزتمندو د دې وجه دا ده چې د دې ملک زما عزتمندو په دې ملک کې د مسلمان د عالم قدر نشته د عالم قدر نشته زما څه غوښتل چې زه ډېر خبره کوم خو وخت راسه وفا نه کوي مسلمانانو په دې خبره ځان پوه کړئ چې دنیا د عالم په آبادېدو آباده ده دنیا د ملا د وجه نه قایم ده او چې کله عالم نه بیا به زما عزتمندو دنیا نه پاتې کېږي دنیا به ختمېږي د الله والا نه بیا به زما عزتمندو دا دنیا